دقه د بوتانو والا دغه د چې دې څه کړو اوس دا دیوال څه کولی شي دغه خلک لګیا دي تاسو ګورئ هندوستان دا خلک رام رام به جوړ کړو سترګې به باقي نیولي الله وی لیدل خو به نشي کولی خلاصونه به یې کتل خو به نشي کولی او بیا چې کله زور شي بیا راوالي دریاب ته ورلوږي ته خدای بیخو بنیاد و باسه خدای سره هم څه چلو کو بدر یقول زبم لوکا بیا لوی چې دا مشرکین چې د چا عبادت کوي دغه شریکان خو نه پیدا کول کولی شي چې تا د څه څیز پیدا کړي او نه دوی په خپله ځان پیدا کړی دی او نه دا طاقت لري چې ستا امداد وکړي او نه دا طاقت لري چې د ځان امداد وکړي نو دوی کو تاسو رابلې دې دپاره چې دوی موږ ته هدایت وکړي نو چرم داسې نشي کېدی الله وایي که ورته لګیا یې او که ورته نه لګیا یې دوی څه هم نشي کولی الله وایي او بیا الله وایي چې دوی خو ستاسو اسې بندگان دي ستاسو اسې مخلوق دی نو رابلې تاسو هغوی نو رویه بلې ځکه ستاسو څه حاجت پوره کولی شي وکړئ زه شامل او حاجت به څنګه پوره کړي الله وایي ګوره د یو سړي خپي نو دی پې وګرځي د یو سړي لاسونه نو دی پې کار وکړي د یو سړي سترګې دي دی پې لیدل کوي د یو انسان غوږونه دي دی پې اورېدل کوي یا بدبختو دا تاسو چې د څه څیز عبادت کوئ د دوی خو خپې هم شته خو ګرځېدل پې نشي کولی د دوی خو سترګې هم شته خو لیدل پې نشي کولی د دوی خو غوږونه هم شته خو اورېدل خو نشي کولی او بیا الله رب العالمین د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي ورکوله یو چیلنج ځه چیلنج ولې دا ورکه چې قل ادعوا شرکاءکم راوبلې چې دا څومره شریکان هم دي دا څومره بوتان هم دي دا څومره معبودان هم دي راوی بلې کینې ورته زما خلاف څه سکیم سازش ورته دغه کېده چې د سره دا چلو کړه د سره دا چلو کړه زه دې بوتانو ته ووایه چې دا بوتان ما ته ضرر رورسوي دا بل ځای کې م الله رب العالمین ویلي نو دوی ستاسو هېڅ امداد الله وایي نشي کولی او دغه موږ ته هم وایي چې یو انسان په خپله محتاجه وي په خپله محتاجه دی به د بل څه محتاجي درکړي دا حقیقت دی دا موږ ته هم دا لوی دغه دی زموږ خلک خو خیر د دې بوتانو عبادت نه کوي خو د اونو ته لګیا وي اونې پورې چړې تړي قبرونو ته لګیا دي سجدې کوي قبرونو نه لګیا دي غواړي هغوی په خپله محتاج دي په خپله عاجزه دي زموږ ستا به څه پوره کړي نو الله وایي دا څه مه کوئ که غواړئ حاجت روا مشکل کشا ذات هغه زیمه ما نه وغواړئ او که ته دوی وایي چې وین تدعوهم الی الهدی د هدایت لا اسمعو ګوره که تاسو ته هدایت غواړئ الله وایي ګورې نه اوري تا ته به بق ګوري تا ته به بق ګوري ته یې جوړې ما ته ګوري خو ګورې دوی تاسو نشي لیدلی نو د دغه څیز دغه نه بچ شئ ستاسو دوست ستاسو ملګری ستاسو حاجت روا ستاسو مشکل کشا د دواړو جهانو سردار ورته ووایه چې هغه ذات دی چې هغه الله دی چې دا کتاب یې نازل کړی دی او دقه الله ملګری دی چې څوک ورسره مرګتیا کوي او غواړي دی نو د نیکانو خلکو دقه رب ملګری دی الله وایي اخره کې نو دې آیتونو کې الله رب العالمین دې بیان کوي وَإِن تَدْعُوهُمْ او کچری را بلیتا سغویل الہدانی غلارتا نو لا یتبعوکم نکی پیروی ستاسو کو ہدایت اور رشد تغوالے نو لا یتبعوکم نشی کولی اگوی تاسو تلار نشی کولی سواء علیکم برابر خبر دا پتاسو باندی ادعوتموهم کو تاسو دوی رابلے ام انتم صامتون یا وطا چپناسی او پزلکی وطا لگیائی اسم نوری ان الذین بیشکا کسان تدعونا چبلی من دون اللہ سوا دا اللہ نا دقا معبودان باطلا نو عباد امثالکم ساسو پشان بندگان دی مثالی پس ساسو پشان دی اصل که خدا تاسو تماویلو چه
بعض د نوح علیه السلام دغه نه دا شرک شروع شو نو د هغې بوتانو نومونه یعوق او نصر او پلانکې او ډنګري نومونه نو بندګانو د الله بیا ته دوی بوتان جوړ کړي او یا دغه شان د مکې خلکو به دغه شان بوتان جوړ کړي او دا زمونږ مخکینی خلک دي لات او عزا او منات او هبل وغیره نه الله وي خو دا خو ستاسو په شان بندګان دغه شان موږ ته وایي چې قبرونو نه سوال کوو دا خو ستاسو په شان بندګان وو که نه څنګه ته سوال کوې عباد امثالکم فادعوهم ان الذين بشکا کسان تدعونا چې بلی معبودان باطلا من دون الله سوا د الله نه نو عباد امثالکم ساسو په شان بندگان دي فدعوهم نو زره بلې دا غوینا فليستجيبوا نو قبول والکو کوي اغوی ستاسو لکم ستاسو نو ان کنتم صادقین کو تاسو په خپل وینا کې رښتونکي نو زو غواړئ چې در کی نه پر لدر کی نه نقصان نم بچ کی نشي الہما آیشتد دوی دا پارا ارجل خبی یمشون بیا چې دوی پتاگو کی شتا و تا خونشی پی کولی ام لهم ایدین آیا دا دوی دا پارا لاسون شتا یبطشون بیا چې نیول پی کئی اغویا نو لاسون خوشتا خو نیول خو پی نشی کولی کنا ام لهم اعین آیا دوی دا پارسترگشتا یبصرون بها چی دوی پی کتلو کی اوشتا خکار نکی اسم نکی ام لهم آذان آیا دوی دا پارشتا غوگونا یسمعون بها چی پدی اوریدلو کی غوگونشتا خوریدل نشکولی نو اسی گوگوان دی دقیتا گوگوی کنا چې نه لاس کار کوي نه خپې کار کوي شته خو کار نه کوي لاسونه شته خو کار نه کوي سترګې شته لیدل پې نشي کولی غوږونه شته خو اورېدل پې نشي کولی نو یې تش ګوګو دی نو دقې ته موږ ګوګو وایو چې هر څه دغه نو چې هر څه ورسره دقه شته اسم پې نشي تاسو ولې تاسو دا کوئ دا حقیقت دی نو هر څه به موجودي او څه به هم نشي کولی نو بت پرستو دا قمقل ترین خلق دی نشي بچ کولی چې دا لاس یې شته ځان پې نشي بچ کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو یو صحابي ولا راغی یا رسول الله ستا په موږ ډېر زیات احسانات دي ستا د وجه موږ ته ډېر لوی هدایت میلو شو موږ په کومو ګمراهو کې او په کوم بېوقفتوب کې پراتو وایي زه یو ځل لاړمه نو یې خندام راځي هغه خپل دغه پسې او هغه خپل قمقلتوب هم رامخکې شو ځان سره مې یو خپل وایي موږ خو به ګرځو خدایان به وي دا د باران خدای دی او دا د اولاد خدای دی او دا د ډوډۍ ورکولو رب دی او دا د اوبو ورکولو رب دی او دا د نفع ورکولو رب دی او دا د نقصان نه بچ کړي د دنیا د بوتان به نیولو او دا به ورته ویم رسول الله مبارک دا وی اجعل الالهه الها واحده خدا ټول کارونه موږ له یو الله کوي ان هذا لشیء عجاب خو عجیبه خبره ده باران به بلکې نو د دې لپاره نو یو خدای را سره وي هغه زما د سفر خدای و ابا میزان سره ګرځو مې کو سفر کې به امداد کوي او یو ځل ستړی شوم او متیازم را لینو داسې د یو ځای کې مې کېښوده او یې زه لاړم خپل اودسماتي له وایي چې اودسماتي له رالم چې اوس ګورم هغه خدای مې هغه چې کوم معبودان باطل دی او دوی د دروغ هغه خدای نیولي هغه لوند و وی اسمان تک شین و نورم او یې څه دغه ونه منم نه ومه چې په دې ډک میدان ته څنګه لوند شوې وایي چې هغه مې وکتل یو ګیدړ روان و خو یې نورې موتیازه نه هغې ګیدړ د پاسه موتیازې کړی وې نو یې ما چې خدایه چې ګیدړ د موتیازو نه دې ځان نشي بچ کولی دی به زما سوکي دی به ما له څه خیر راکړي دی به ما څه د نقصان نه بچ کړي نو تش ګوګوان دي ګوګوان د دوی اسم حواس مواس نشته او تاسو ته مخکې ما یو واقعه بیانه کړې وه د سترګو د الوان دی چې تېره شوې ده چې تاسو ته ما ویلو تقي عثماني صاحب وایي چین ته په سفر لاړه نو د چین خلک او د جاپان خلک اوس شیخ صاحب جاپان ته تللو نو ما ورته مذهب یې ویل ټول دا بت پرست شان دي خو اوس هغه بوتان او عبادت هم پرېښی دی لوی لوی مندرونه دي پکې اوس هم خو د بوتانو عبادت نه اوس د سره خدای وي مني نه نو د بوتانو د عبادت د چینا والا چین والا او د جاپان والا دوی د بوتانو عبادت کوي نو تقي صاحب وایي یو ملګري له لاړو ملګري ته مې چې د دې حالات څنګه دي خلک یې څنګه دی عبادت دلته خلک د بوت عبادت کوي وایي ښه خو یو ناشنا واقعه راته بیانوم وایي څنګه د تقي صاحب هغه ملګري وایي زما یو چیني سره وي مرګیتیا وه
یا هغه چینی به د بت عبادت کو. نو یو ځل وی ماته چې د بت عبادت لاله نو هغوی د بت عبادت مختلف قسمه چا به ورته مونځونه کول چا به څه کول زکات چې به یې ورکو نو د بت خواته به یې راواغېشته او چې کوم به د هغوی د مال زکات و چې کوم به یې نصاب نو هغه به یې د بت مخې ته کېښود نو هغه بت به ورته ډېر ساعت وکتل نو بیا به یې راواغېشته او هغه به یې ورکړه داسې طریقه به یې کوله. نو یا تقي صاحب وایي د ملګري مې وی چې زما یو ملګري چیني و هغه هم داسې کوم خو هغه ډېر سخت شوم و. نو یو ځل یې وی راځه چې زه خپل زکات ورکوم وي بوت له لاړ وایي چې بوت له لاړ او زکات یې ورته پیسې ورته ډېرې کېښودې حیران وم چې دا سړی خو ډېر شوم دی دا دومره پیسې ورته څنګه کېښودې. نو دا تقي صاحب وایي دا ملګري مې وایي چې پیسې مې وکتلې پیسې ټولې جعلي وي. نو چې جعلي وي نو ما ورته چې داسې دا پیسې دا خو جعلي دي یو که نه. نو ما ورته چې ته خپل رب سره دوکه کې ظالمه جعلي پیسې راته ایښي دي. نو یو ملګري راته ویل چې دا خر پسې پیږي خو جعلي دی او که دغه دی خو یو شی دی دې پسې پیږي ده ته خو دا پته نه لګي چې دا جعلي دی او که دا دغه دی. دقه د بوتانو والا دغه دی چې دې څه کړو اوس دا دیوال څه کولی شي دغه خلک لګیا دي تاسو خو نه هندوستان دا خلک رام رام به جوړ کړو سترګې به یې باقي نیولي الله وی لیدل خو به یې نشي کولی خلاصونه به یې کتل خو به یې نشي کولی او بیا چې کله زور شي بیا راوالي دریاب ته ورلوګېد ته خدای بیخ و بنیاد وباسه خدای سره هم څه چلو که بدر یقول زه به هم لوکه نعوذ بالله نعوذ بالله. شکر د الله وباسئ چې د دغه عظیم ذات منونکي یې دغه عظیم ذات ته سجده لګوئ دغه عظیم ذات نه د دې نه لوی نعمت ګورې بل نشته قسم د الله به او دقه د وحدانیت د عقیده به دا به ان شاء الله تعالی د دې فرش نه به عرش ته رسوي دغه لوی کمال دی. خدای دې په دغې په توحید په عقیده باندې الله رب العالمین دنیا کې ژوند هم را نصیب کړي او مرګ هم الله را نصیب کړي. نو الہم ارجلن آیشت د دوی د پارخبی یمشون بها چې دوی پتلل کوي او شته خودلل پې نشي کولی ام لهم ایدین یا د دوی د پاره لاسونه شته یبطشون بها چې نیول کوي په هغې باندې شته خو نیول نشي کولی ام لهم اعین آیا د دوی د پاره سترګې شته او شته یبصرون بها چې کتل پې کوي کتل پې نشي کولی ام لهم آذان آیا دوی د پاره غوږونه شته یسمعون بها چورېدل پې کوي غوږونه شته خو اورېدل پې نشته نو قل ادعوا ذرایع بلې دا شرکا ثم کیدوني بیا تدبیرو کې سکیمو کې د دوالو جانو سردارو ته زما خلاف فلا تنظرون او ګوره ماله د سره مهلت هم رانه کې اوکې په دې بوتانو باندې زما خلاف څه سکیم نشته اسما نو رسول الله مبارک وته ان ولی بشک دوست الله الله دې زما دوست زما الله دې کوم الله الذي اغذات نزل الكتاب چې نازل کړی دی دا عظیم کتاب او د هدایت او د رشد او د وحدانیت دا لار دی قران خولې د منتا د قرب دی او چا چې د وحدانیت او د الله د توحید د لار روانه کړه وهو یتولا دغه ذات دوستی کوي الصالحین د صالحانو سره دوست دغه صالحانو دی بیا الله وی والذین کسان تدعون چې دوی بلی من دونی سوا د الله نه نو لا یستطيعون نشي طاقت لرلی نصرکم چې ستاسو امداد وکي ولا انفسهم ینصرون او نه دوی د ځان خپل سره مدد کولی شي اسم نشي کولی وان تدعوهم کترا بلی دوی للهدى هدایت لا يسمعوا دوی نوریا یا خدا بوتان یا د مکې د خلک د دوالو جانت ولی وتراهم ينظرون الیک بنی تاغوی په خپلو سترګو باندې خو هم لا یبصرون او حال دا دی چې سم نه ویني ساغه حقانیت نه ویني او یا د بوتان متعلق وان تدعوهم کترا بلی دوی الی الهدى هدایت لا يسمعون نور دوی یعنی کو د رشد او د هدایت سوال ته کې نو اوري خو نه چیرې موږ ته لاره وښایه یا ما د نفر لرا یا ما د نقصان نه بچ کا نو نوري دوی وتراهم ينظرون الیک ویني بتو یا غوی ينظرون چې ګوري الیک تا اے سامع چې دا تکم بوت لګیای خو هم لا يبصرون حال دا چې په هیڅ په حقیقت کې تا نه ویني وینو
دا دیوال به ما سو ویني خو ما ته داسې مخامخ هم دی نو ما به سو ویني دقه د بت پرستو هغه مثال دی. صدق الله مولانا العظیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلسطین د مسلمانانو لپاره دعا وکړئ چې الله یې مدد وکړي، الله یې نصرت وکړي، الله یې د غیبو نه مدد وکړي، او دغه اسرائیل او د هغوی چې کوم ملګري حواریین دي الله دې تباه او برباد کړي، الله دې نیست او نابود کړي، الله دې د مخ د ځمکې نه نوم ختم کړي برحمتک یا